الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یقینا د نورو پروژو په افتتاح کې موږ ګډون کړی دی. دا تر هغو لس چنده نه سل چنده ماته مهمه معلومیږي. اولا خو کوم د افغانستان اسلامي امارت مشران، مسؤلین، والیان صاحبان او قومي سپین ږیري او کوم د رسنیو استازي او کوم تجاران، وروڼه او صنعتکاران چې په دې ځای کې حضور لري، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، د افغانستان په لار بار کې چې څه ناڅه ماته معلومات شته، د هغو نه مهمه پروژه لکه نن ورځ چې افتتاح کېږي ما ته بله نه معلومېږي او نه ما افتتاح کړې ده. ما چې کومه د خوشتېپې پروژه افتتاح کول ما دونه نه ګڼل. خدای د الله پاک یو نصرت و مدد و چې ویې کوي، نو تر هغه لاندې زه دغه مهمه بولم، ځکه دا شمال و جنوب سره وصلوي. دا زموږ د اقتصاد د پرمختګ لاره ده. یوه واقعه په دې تونل کې پیښه شوله، یعنې زه به څونه په دې باندې ځورېدلی او څونه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم مشرتابه خبر شوي او نور کوم مسؤلین بیخي د دغه برداشت نه سوی کولی. نو ځکه اول موږ په دې باندې دغه واقعې باعث کړلو، او بل دا زموږ ذمهداري ده، مسؤلیت راته سپارل شوی دی چې موږ به دې مظلوم ملت ته یو څه کوو چې د شماله و جنوب ته ځي یا د جنوبه و شمال ته ځي، چې هغه یا مریض لري یا یو بل داسې ضرور کار لري چې هغه څونه په اساني و وسایي لاړ شي. دا زما آرزو ده. دا زه فکر کوم چې دا ناست مجلس د ټولو دا آرزو ده، د ټولو دا خواهش دی چې خپل مریض په ښه وخت کې په خپل وخت کې ورسېږي تر یو معالجې تر ځایه پورې. نو یقینا د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه سره نیولې تر کشرې طبقې پورې انشاءالله د ټولو دغه آرزو ده چې څونه توجه په عجله طور و دغې پروژې ته ورکول کېږي، انشاءالله موږ به د دوی ملاتړ او همکاره یو. یقینا محترمو، که وګورو چې زموږ د اقتصاد وړل راوړل، یعنې د جنوب و شمال ته یا د شمال و جنوب ته یوازنۍ دغه لار ده او مهمه لار ده. نو موږ دا کوم قراردادیان محترمین چې زما نوم د ذهنه څخه ووتی او کوم نور شرکتونه چې ورسره همکاره دي چې څونه عجله کولی شي، باید د دغه مظلوم ولس او د دغه مظلوم ملت دغه لاره ژر تر ژره داسې ورغوي چې هر سړی وکولی شي و خپل حاجت، خپل که د مال رسېدی، که د مریض رسېدی، و خپل ځای چې په ښه وخت باندې ورسوي. یقینا په دې کې دا جمله صاحب محترم او زما ډېر کوشش دا و، خو بعضې داسې خلک وه چې هغو به تر مخه دغه د ځان دپاره یو حیثیت ثابتاوه چې زه په دې کې څونه استفاده کولی شم، یعنی په نصف یا په سل کې اتیا دا به دوی واده واره د ځان دپاره
دغه حساب کاوه، بیا به نو موږ ته ویله چې موږ دا کار کوو، خو پر موږ دا وخت داسې خلکو تېر کړي، که نه دا پروژه به موږ وختي شروع کړې وای. نو دا دغه خلک وه چې موږ نن و سبا ته یې کولو. اول خو به دا وه چې دا به نو اول تاسې موږ ته کان په دې مقابل کې د دې راکوئ او کان به موږ په خوښوي وو، خو داسې شرایط بې راته شوله. خو بیا اجملا صاحب محترم ته ما دا خبره وکړل چې داسې خلک پیدا کړه چې خپل افغانان یې او د افغانستان د ولسو د ملت غم ورسره یي، د افغانستان د دې خاورې او د دې زندګۍ غم ورسره یي، داسې خلک پیدا کړه. خو الحمدلله اجملا صاحب په دې وتوانېدی چې داسې مخلص خلک یې پیدا کړل، هغه ته دا پروژه بیان کړله چې په دغه طرز و طریقه لکه ده چې اوس خپله تشریح وکړله، هغو دې ته لبیک ووایه او دې ته یې غاړه کېښول. موږ د دوی نه ډېره منندویي کوو او موږ د دوی ډېره شکرګزاري کوو او ډېر ځینې راځي او په هر وخت، په هره لحظه، په هر ساعت کې چې دوی زموږ و ملاتړ ته، زموږ و همکارۍ ته ضرورت پیدا کړي. انشاءالله که شپه وي که ورځ اول به اجملا صاحب وي، دوهم به زه یم، دوی به پر ما غږ کوي چې د کوم شي ضرورت وي، چې په کوم شي باندې د دوی هغه ضرورت د په کېږي، هغه به انشاءالله موږ ورته په کوو. خو خبرې نورې هم شاید ډېرې او نور ملګري، نور مسؤلین هم شته. موږ غواړو چې اول دغو قراردادیان وروڼو ته ټوله په اتفاق باندې د خیر دعا وکړو او دوی ته د الله د جانبه همکاري وغواړو او دوی په دې کې موفق او کامیاب واوسېږي. نو موږ به انشاءالله همکاري ورسره او د دوی به خپل اخلاص او جدیت او عجله به نو څونه وي، که شپه وي که ورځ باید دوی پر ځان یې وکړي. که زموږ ضرورت و د شپې و د ورځې، هغه انشاءالله موږ دوی سره که شپه یې هم ورسره ځان ورته رسولی شو، که ورځ یې هم. نور مو وخت نه نیسم، وخت هم کم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.